د ایران د جنگ تاثیر پر امریکا ولا دلته خو ورځ په ورځ تاثیر کیږي مګر د سپین پرایم منسټر په چین کې اوس یو میټینګ لري د عربستان غیموري میټینګ وکړي هندوستان هم میټینګ وکړي د چین سره که د چین او هندوستان سره یو ځای سي دا د دنیا دوی غټترینې آرمیز دي یو بیلیون کارګر لري بل فیکټریز او ماشینری لري دغه به د آسیا یو داسې ورځې چې وایي د ګولډن ایج ولې دا به د سوپر پاور لا لوړ سي یوان او روپۍ به رالوړې سي بیا وخت د پټرو ډالر خو نسته هغه ورځ په ورځ ختمیږي او دا به د دنیا غټترین سوپر پاور سي که دا وسي مګر فعلا خو تاسې وینئ چې ورځ په ورځ سیاست بدلیږي ورځ په ورځ پاور شفت کیږي کاناډا مارک کارني کاناډا دلته یو ګریټ لیکس لري چې هغه څخه اوبه امریکا پخوا مازې یو $200 به پرمیټ واخیستي ګرد ورته موتې وې کاناډا اوس وایي په دې خاطر ټرمپ پر هغه باندې ټیرف کړی و او دی کوشش کوي چې چابک هلته پایپ واچي امریکا هغه یو دم یو پروټیکشن اکټ پر اچوي او هغه به پر باندې کړي اوس نو د 1909 څخه چې کاناډا امریکا ته موتې عبور کولې اوس وایي نو اوس هغه به د امریکا لپاره $100 million د کالي چې نسلی پیپسي او کوکا کولا چې تاسو وګورئ یو دمه سٹاک خراب سو دغه خطرو بل ترانسپورت کاناډا یو هوایي میدانو چې امریکا به چې هر شی چې براوړل هغه میدان ورته د تیارې درولای سي ریفیل کولای سي هغه امریکا ته دوی په موټر کړی وو اوس وای نو $4 billion a year per week وبخشي دا به چاته ورځي ډلتا امریکن FedEx UPS چې زموږ د شپینګ دغه څه کېږي دا به څه کوو او لالا وبګورو ولې فعلا دغه به پر هر چا تاثیر وکړي هر څوک چې شپینګ کوي هر کاروبار چې د افغانانو هر کاروبار چې ځي او راځي د چین څخه د افغانستان څخه FedEx او UPS دا ټول استفاده نه کوي نو خدای دې خیر کړي مګر که مارکیټ کراش سو پر چې باندې خپل سټاک پیسې واچوي فود انرژي میډیسن دا به ګرد عمر ستاسې په کاري دغه هغه سټاک دی چې هیڅ وخت نه خرابېږي که غواړئ چې میلیونران سئ په دغه کې خپلې پیسې واچوئ دا دنیا داسې ده لکه یو مار اروپا د ټولو غټ مار دی چې د هر چا څه استفاده کوي او دا نور ګرده وطنونه هم دوستان نه دي دا ګرده ماران دي He has been trying to forge a very strong relationship with China. This is his 4th visit in 4 years. And of course, we also have the Spanish king who visited last. 欢迎哈利德王储访华，很高兴同你在北京会面。